روسیه په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. سلام، وخت مو بخیر. که د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات غواړئ نو ما الیا عربي سره ویډیو تر پای وګورئ. بایدن او پوټین په خپله لیدنه کې پر افغان سوله غږېدلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل روسي سیال سره په جنیوا کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. په دغې مسایلو کې یو هم افغانستان و چې د دواړو لورو لخوا ورباندې بحث شوی. جو بایدن ویلي له پوټین سره پر افغان سوله خبرې وکړي او هغه ډاډ ورکړ چې په دغه برخه کې خپل همکاریو ته ادامه ورکړي. بایدن وایي دوی خپل خبرې کې دا څرګنده کړې چې روسیه د امریکا پر وړاندې کومې بلې سړې جګړې پلان نه لري. نو له همدې امله په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. روسیې تر دې وړاندې هم ویلي وو چې افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې اړه څو مهم نړیوال کنفرانسونه هم رابللي. بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د اماراتو له ولي عهد سره پر افغان سوله غږېدلی. د عربي اماراتو بهرنی چارو وزارت یو اعلامیه کې ویل شوي په دغه لیدنه کې د سیمې پر روان وضعیت افغان سوله خبرې شوي دي. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو همداراز په دې حساسو شرایطو کې پر همکارۍ او دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې کړې دي. متحده عربي اماراتو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې له دوی سره خپل همکارۍ ته ادامه ورکوي او هڅه کوي په سیمه کې د سولې او ثبات په راوستلو کې همکاري وکړي. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.